الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یو لاشته چې هغه سره را ولاړ شي دا لنده لاشته د مړي و قبر ته جګی دا څنګه دي. الابتاء بتوفیق الله تعالی. طالبانو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا کړي د بخاری په حدیث کې همسته چې نبی علیه السلام لاشته پر مابین سره نیمه کړه دغه شاخله نیمه پر یو قبر کې بلې پر ول شاید دا ترغه وخت پرې چې وچه سوي نه وي دا به ذکر کوي نو بیا به د عذاب جندوري کېږي. لیکن خدای الله رسول هغه د ګوتو په شمیر خلکو ته کړی دوه درو ته نور د رسول الله په زمانه کې چار څه خلک وفات شوي دی نه کړی او دغه نه کوم وروسته په صحابو کې د رسول الله نه نسوي خو د رسول الله په زمانه کې هم په ګوتو وختو کې نه رسوي د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوازې د یو څو قبرو دپاره سوي نور دپاره نه. خو بیا هم یا الله وسلم هغه په تورو لیکي په 2600 هغه نه دیرشمه صفحه کې شپږم جلد کې وایي مستحب کار دی لیکن خو پر طریقه د التزام نه که یو وخت پورته کې په دغه نیت سره وکړي چې اتباع د رسول الله کوم یا په دې نیت وکړي چې امکان لري چې الله جل جلاله به عذاب جلي پورته کړي خو لیکن پر ځان التزام نه کوي پر ځان لازم نه بولي واجب نه بولي فرض نه بولي نو ان شاء الله پروا به نه کوي ان شاء الله پروا به نه کوي. او که پر طریقه د التزام وای یا دا وای چې کینه د عذاب جنې پورته کوي یا دا هر چا خپل عمل دی خپل په اعتبار د عمل دی خپل په اعتبار دا څو طالبانو ته ګوري دا خو اوله سو دومه استفتاء کدرخت یا واشه پر قبرو باندې و د دې شکول روا دي کړي دی روا الابتاء بتوفیق الله تعالی کواشه و کدرخت بیا طالبانو کو په دغه الفاظ سر خلاص کلانده و مکروه کار دی مکروه کار دی سره څوک پر قبر ولاړی پر قبر یو خو نور اجره د جلا چې دا پر کوي ول امکان لري چې دا هغه سنا دی وای د قبر اسانی دی پلاشي او کله دې درخت کوي هم او کرا ولار سو د اجره څوک سوي داغه وقف سوي ده هغه وچوي کله چا دل کو خپل مالک وړلای شي او کله چا ملک نه و کله چا ملک نه و د چا خپل هغه طالبانو ملک نه و نو بیا راولار چې عام وي کچېری وچو پروانه کوي چې وي که وچو پروانه کوي چلاندل او کله چا خپل ملک واغه خو درخت خپل ملک ته هغه کرا ولاري چې اولاد دي چې لندای نه وکاږي لیکن که وچو ودل ته پروانه کوي. دا خو طالبانو دغه ځایو ته ګوري دغه خبرو سره ول د نور خبرې هم باندې متصل دي. دا زموږ خلک راولاري چې وچ لرګي جګي وای دا شنخت دي او دا غره کوم وچ لرګي مخته کې او پر دې باندې بیرغونه زړی او پر دې باندې شان دا و ثبوت لري الابتاء بتوفیق الله تعالی دا نسته دا په یو حدیث کې هم نسته دا الله د رسول دا یو ځای یو سند هم نسته یو زموږ د صحابه مبارکانو د دې درو قرنو هغه بالکل اصل هم نه لري دا غو تعامل هم نه دی دا غو تعامل هم نه دی یو چام د شې کړي چې بیا د نور دې لرګي پرجه کې بیا بیرغونه پرجه کې یا بل نو دا نسته کې چې سنت وبولي او یو شی وبولي بیا بدعت دی کې ښه کار وبولي هغه یو د استحباب په د عبادت په جاتو کې بیا په بدعتو کې دي بیا ښه کار نه دی طالبانو دا بدعت دی. دا یا له اصول په جمجل 2600 د مختار جلد اول 688 او قاضي خان پرامشت اندیه هغه طالبان یو سل 15 به باری رایک دوم جلد 343 او مجموعه له جلد اول 270 به غیاسیات 343 به بوشتي گوهر دغه بوشتي جوهر دوم جلد 388 به بوسای فقیا دریم جلد 343 به هدیه جلد اول 388 دا خو طالبانو ته دا خبره درته معلومه سول دا د جریدي او د نور د کرول د کشت مقابله کې درته ویل او هم درته ویلي اوس طالبانو دا تر دغه ځای پر خدا د تراور رسیدل یو دغه مسله ده انوري بس په دغه سکو کې ګرد توام یو دغه مسله د تماشي واوري نور بار سر خلاص یو خبر باندې هغه پټول په یو شي کې نه د خلکو په جامو کې پټ کړی په جامو کې پټ کړی وي یا لګوټي پرې شي یا صدرې پرې شي یا دغه ټول څوک پټ کړی وي
هغه په ښایستهوالي باندې دوی علیحده پرده جوړه کړې دا په قبر یې اغوستي الفتا بتوفیق الله تعالی. رضی مختار ملا صاحب په 200 هغه شپږ 500 صفحه پرستالاس 5 جلد کې وایي دا پروا نه لري چې خلکو ته تعظیم وسکاره کړي چې دا سړی معظم سړی دی دا سړی غټ. لیکن خو شیخ الاسلام وایي دا هغه ځای دی چې موږ په دې کې د رضی مختار تقلید نه کوو. ګایا وخت دی دغه رقم شان وکړي چې هغه دی څوک د وهابیانو په ضد باندې یو بل چا په ضد باندې باره خپل هغه ښه کار ته څوک وایي او د ګورې بد کار ته خپله څوک وایي ښه کار وایي. دا ګایا وخت داسې پیرسي او دا دوم جواب یې بعد تر ګورو ښه خوند راکوي. دا یوه خبره ده نو بلکل دا سند نه لري. دویمه خبره دا ده چې شاید زمان و زمان فرق سره ولري. زمان و زمان څوک سره ولري فرق سره نه ولري. شاید د شامي په زمانه کې خلکو دغه کار چې کاوه صرف مباح بلی د عبادت فعالیت یې نه کاوه د سنت فعالیت یې نه کاوه د واجب فعالیت یې نه کاوه پر طریقه د التزام یې نه کاوه. نو ځکه په هغه وخت کې فرق لري. زموږ په زمانه کې خدای یوازې نه کېږي حتی باره داسې کېږي دا خو پسې پرېږده بارهګر سره هغه داسې چم کوي طالبان ورته ګوري چې پر طریقه دا عبادت بولي حتی باره دی وایي دا بالکل نظر بولي چې زما پلانې کار کوو زما پلانې که زه دا کار وکړم دا پر قبر باندې دا شی واغوندم زما پلانې کار کېږي ما ته خدای زوی راکوي ما ته خدای لور راکوي ما ته زما پلانې کار کېږي زما دغه شان خلک څوک پر مرتبه که اوس هم یو داسې څوک پیدا شي چې صرف مباح یې وبلي وي کې وخت پروا نه کوي. لیکن خو په نیت د عبادت یا چې ګر سره دا وایسته کېږي وورکړي زما د شانو دا بیا خپله څوک دی ناجایز دی. دلته طالبانو هغه پام ورته وکړي دا 1513 هغه شیخ الاسلام بیا تر 40 پورې په دې کې بحث کړی دی ډېر اوږد بحث چې دغه ځای ته به پابي د خدای په دې خبره باندې مو سر خلاص شي. دا نو دغه د رضی مختار خبره مو په دوه وجه کړه یا د زمانې سره مربوط و چې هغه د په زمانه کې د مباح فعالیت ورته کړه زموږ په زمانه کې سنت ورته وګوري نو ځکه موږ په زمانه کې موږ دا بدعت بولو. راځه بل دا ما درته ویلي وه دغه ګرد سپي دي پر یوه ځای باندې واورئ باره نور نه وروسته به بله یو کوچناکه خبره نور پکښې وکړو باره به نو د هغه به بیا یا سبا ته پرېږدو یا بیا نن پکښې وکړو. نن ماسې دغه یوه لا بله واورئ د مړي انتقالول هغه چې پټ کړی نه وي سړی انتقالوي نو بیا طالبانو 2 و 3 میله یعنې چې عادي اجره یا دا 2 میله و 3 میله د سړي لري وي دغه اندازه چې انتقال کې دا پروا نه لري تر دغه بالابود چې انتقالوي مکروه تنزیهي دی. او که مړی پټ شي یا فنیت د امانت پټ کړي یا امانت یا د پټ کړي وایي دا امانت دی یا بیرته بیا کاز بل ځای پټوي دا کمزکه چیرې د غصب وه کمزکه د غصب وه نو بیا په هغه وخت کې نو هغه خو د غصب ځکه د بالکل یکشل لازم دی چې کاږي بیا او یا داسې ورود په راځي هغه راولاکه چې ورود په راځي چې یوه کاږي پروا نه کوي. که دغه صورتونه نه وه د مړي پټول د امانت یو بل ځای دا هغه په اسلام کې نشته مکروه تحریمي دی مکروه تحریمي. حتی ما درته ویلي وه یو ښځې په یو بل وطن کې زوی بړ شو د هغه یو زوی و نو بیا د اوله د هغه ملایان چې ول زه به دا زوی خپل وطن ته ویسم که هره لار وي نو زه بیا ویسم که یو رقم راوایي ملایان سره راټول سول د دې په مذهب کې جواز نشته. که ته وایي یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام دا ورسوي دي موږ هغه شرایع بالقبلېدا و زموږ شریعت نه دی. دا طالبانو ورته ګوري هغه دغه وه دغه امانت و دغه شان دا پټول نشته دا د هغه د سپټمبر فروسي په 1403 کې رضی مختار وایي په جهار کې اکثره کتابونه دا څوک وي دا تو دا نقل کوي دا پکښې وایي. نو دغه سولې والله سبحانه اعلم.